علیکم، زه یم سراج افغان پښتون او دې وخت کې موږ سره پاکستانی استاد دی. په مالګه کې موږ ته چرګان پخوي او دلته راسره یو افغاني ورور هم ولاړ دی او دا استاد هم د پاکستان نه راوستی دی. استاد جي ته څه ویل غواړې؟ دا چرګ به موږ ته څومره وخت کې پوخ کړي؟ دا به څومره وخت کې استاد جي پوخ شي دا چرګ؟ دا 1 ګنټه او 20 منټه. 1 ګنټه او 20 یعنې 80 منټو کې. صحیح ده که نه استاد؟ دا به بې مزه کوي. وریجې خو دې مو ورله پستې کړي دي او چرګان دې دواړه مالګه کې ښخ کړي دي. خیر خوږې وریجې نه دي. ښه خوږې وریجې. دا به څه چینی کې پخوو. ښه چینی ته بیا به پخوو نه دی. ښه جي موږ له همدغسې دا طریقه ښې وه چې دا طریقه درنه یاده کوم وخت موږ هم چېرته مسافر کېږو پخوو به یې ځان له. که نه او جي ځان په چا ډوبوي. دا دی اوس پکې د خیره پیاز ږدو. اوږه هم راغستې. دا پیاز هم دي د خیره په منځ بیا 2 ځای کوي، بیا بیا 4 ځای کوي د خیره، بیا بیا پکې کېدی. کې ټماټر مرچکي وریجې او ټماټر خو نشته او مرچکي یار. د دې به موږ بقایا شو در سره. نه لکه راوړم یې داسې راوړې یا ښه زه صحیح ده. زموږ هم ستا په انتظار و چې دا پوخ شي، دا وخورو، د ده خوند او مزه وګورو. چې رانه ویم نه څکې خو بس څکې امانه. بس دغلته موږ سره افغاني ورور هم ولاړ دی. ته پکې څه ویل غواړې؟ د افغاني به ته سیده مخکې ته وګوره. دا موږ سره ورونه افغاني دالخور ولاړ دی. کټر دالخور دی، دالخور. ګلخانانو سره پاتې شوی دی، مینهوالو ګلخانانو سره. شین ماجر دی. شین ماجر دی، په شرمونو یې وشرمولو. ایران ته راغلی، په شرمونو یې وشرمولو. شین ماجر دی، ګلخان دی. ګلخانانو سره یې وخت یو وریجو بوجۍ کې له جامې واچوي راویې شړي. بیا به موږ شرمېږو دلته کې وروره. څه خبر نه